د ندا محمد ندیم تازه او نوې وینا. ندا محمد ندیم بیا په بغلان کې کومه وینا کړې؟ پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپله یوه وینا کې په دفترونو کې له کار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو له پرېکړې دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي. نوموړی وایي د دوی یوه غوښتنه دا وه چې بې حجابي دې وي او د ښځو او نارینهو حقونه دې برابر وي. که سړی بهر وي په جلسه او کار کې وي ښځه هم باید هلته وي. هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منع شوي نړیوال یې د خپلو 20 کلونو لاسته راوړنې ګڼي او د له منځه تللو لپاره یې اوښکې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو سازمانونو او طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ دوی سره د افغانستان 20 کلنې لاسته راوړنې چې په کې د ښځو حقونه د بیان ازادۍ او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې دي له منځه تللي دي. د ښاغلي ندیم دغو څرګندونو د ښځینه فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی.